بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. نن ویډیو زمونږ د موسیقۍ باره کې ده، میوزیک باره کې ده. دنیا کې کله نه میوزیک سٹارټ شو، څنګه تر دې دمه پورې راورسېده، او میوزیک ریل کې داسې شی چې د دې پوره پیژندګلو شي. د میوزیک او د صوفیزم یو بل سره څه تعلق دی، او د اسلام چې کمپلیټ کوډ اف لایف دی هغه د میوزیک باره کې څه وایي. نو دا ټولې خبرې به ګلورین باچا سره کوو. ګلورین باچا ځوان سندرغاړی دی او میوزیشین دی، موسیقار دی، نه په دې باندې پوهه دی. نو د ګلورین باچا نه به ځان پوهه کوو. باچا ډومبې تپوس د دغه دی چې موسیقي اصل کې داسې شی دا چې راته ډیفاین کړي. اول خو ټولو ویورز ته سلامونه، درنښت. زه به دا خبره منشن کوم چې امیر ظهیر زه ورته لالا وایم، دا زما ترور زوی دی. نو ما دپاره ډېر یو آکورډ سچویشن دی چې د دې په مخ کې زه داسې یو انټرویو دی سره کوم، لګیا یم ا سارټ آف انټرویو. نو دوی تپوس وکړه چې میوزیک څه شی دی. نو میوزیک خو یو ډېر واست ډیفینیشن غواړي چې کوم پاسبل نه ده، ځکه چې دې ته د هر طرف هرې زاویې نه کتل غواړي. خو کوم آن ریکارډ کوم ډیفینیشن چې د دې هغه دا دی چې د سټډي آف ساوندز اینڈ فریکوینسیز when compiled on a beat is called music. نو خو بیا که مونږ یو ډېر براډر سینس کې دې ته وګورو یو هاک آی سره، نو هغه داسې ده چې موسیقي چې کله نه کائنات وجود کې راغلی ده، نو موسیقي اگزسټنس ته راغلی ده. که مونږ خیال وکړو هوا ته، نو هوا په یو خپل فریکوینسي کې یو خپل سکیل کې چلی. بل د دې نه علاوه سولر سسټم چې دی، سولر سسټم ته وګورو نو دنیا د خپل اکسس نه چار چاپیره په 24 آورس کې یو سایکل پوره کوي، او اراوند د سن چې د یو چکر په 365 ډیز کې، نو دا په یو لے کې روانه ده، په یو بیټ یو لوپ باندې روانه ده. که دا لوپ چې ډسټرب شي نو قیامت پي. نو دا د دې ټول نه غټ دلیل دی چې موسیقي یوازې دا نه دی چې څوک ساز وغږي یا څه وغږي، خو که مونږ غور وکړو، مونږ فکر وکړو، نو د کائنات په هر شي کې که وړوکی دی که غټ دی، موسیقي موجوده ده. ٹھیک شو. د موسیقۍ د ډیفینیشن نه پس دویم سوال دا دی چې د موسیقۍ طرف ته خلکو اپروچز ډېر ګډ وډ دي، که نه؟ او هر ځای کې هر علاقه کې داسې خلک دي چې هغوی سې اپروچز د دې باره کې ښه نه لري، نو دې باندې لږ پوهه کوي. داسې دا یوازې موسیقي نه ده، دا د دنیا ډېرې داسې خبرې دي دنیا کې چې څه خلک هغې ته ښه ګوري، څه هغې ته بد ګوري، خو هغه ډیپینډ کوي چې انسان هغه یوز کوي څنګه. هغه د هغه خبرې فیصله کوي چې دا ټیک دی که دا غلط دي. موسیقي چې ده، نو موسیقۍ ته که وګورو نو څه خو بیا خلک دې لکه ریلیجیس کم شیډ چې ورکوي، نو هغې ته که وګورو د ډاکټر فاروق شهید الله دې وبخي، د هغې کتاب د اسلام اور موسیقي، هغې کې دا یو غټ چپټر دی، ډېر په صحیح طریقه دا ایکسپلین شوې ده. هغوی وایي چې دور نبوت کې کم هغه دور چې و، هغې کې د موسیقۍ نه که لږه ډډه شوې ده، نو هغه په دې وجه شوې ده چې هغه ټایم څه داسې پریکټسز وو چې هغې د وجې به خلک هغه محفلونو ته نه تلل. نو هغه پریکټسز خو اوس هم که یو بنده کوي نو دیٹ از کنسیډرډ بیډ. نو او که هغې دپاره د موسیقۍ کول ضروري نه دي، هغه پریکټسز که دغسې ځان لوم کېږي نو غلط دي. نو که صرف سوللی موږ د موسیقۍ خبره وکړو، نو موسیقۍ کې د سټډي مطابق د کم زما چې څومره ناقصه پوهه ده، هغې مطابق موسیقي په یو ښه ډول وشي، په یو ښه کنسټرکټیو طریقه وشي، نو هېڅ قباحت نه لري. بجای د دې چې هغه فحاشي خوره کړي، هغه یو سب سټنډرډ میسج ولري، نو که په سمه طریقه وشي نو نه مې شي خیال چې څوک په پې تنقید وکړي. مطلب دا دی د باچا د خبرې چې دا بد عادتونه دي، که یو میوزیشین وکړي او که یو عام سړی وکړي، نو هغه بد عادتونه ښه نه دي. میوزیک کې چې کوم دی نه داسې څه خبره نشته. بل باچا ستاسو نه به دا تپوس کوو چې اسلام خو هم کمپلیټ کوډ آف لایف دی، نو د موسیقۍ باره کې به هم د اسلام یو سټانس وي. نو یو خدا خبره دا به تپوس دا به راته ووایي، ورسره به دا ووایي چې د صوفیزم او د میوزیک یو بل سره څه رشته ده، دا به ورسره ووایي. دا خو ډېر سینسیټیو سوال دی. زه ځان د دې جوګه نه ګڼم چې زه یو مدلله خبره په دې باندې وکړم، خو زه به دا ووایم چې اسلام کې د موسیقۍ ټول ناول غټه خبره خو دا ده چې حضرت داود علیه السلام معجزه، بالکل هغې له الله
په موسیقۍ چې کوم عبور ورکړی و هغوی اټ از سیډ چې هغوی به کله د الله ثنا په سرونو کې بیانوله نو غرونه به د هغوی ته دغه شو که نه هغه به د هغوی آډینس و ډېر یو روب به پې تاري شي او کیف به پې تاري شي. بیا دویمه خبره دا ده چې ډېر لرې به نه ځو ډېر هغه کتابي خبرو نه، خو یو پریکټیکل اگزامپل دا دی چې مؤذن دی هغه په خوږ اواز په یو ښه ان سکیل یو په هر څه برابر کمې زاویې چې دي په برابر یو اذان وکړي نو بنده څومره وهڅېږي چې یاره مونځ وکړم او جومات ته لاړ شم مونځ وکړم او یو کس دی هغه بې سره اذان وکړي نو هغه څنګه فرق دی. دا د دې مثال هم داسې دی چې یو بنده تاسو ته ستاسو په صحیح نوم ستاسو ته په یو صحیح طریقه اواز وکړي نو څومره ښه بنده احساس کړي او چې یو بنده په غلطه طریقه. نو زه به یو ځل بیا دا وایم چې خرابي موسیقۍ کې نه د خرابي ټوله مونږ کې ده چې انسان خپل ټیکي د انسان دننه روح ټیکي انر سیلف ته بنده ټیکي نو هماغه څیزونه بیا په آرټ کې خپل ریفلیکشن ښایي چې هغه څیزونه ټیکي نو there is nothing wrong with music. This is what I believe. د دغه بل تپوس چې پاتې شي چې د اسلام او د صوفیزم یو بل سره څه تعلق دی؟ سوري دغه مې هېر شو. زما چې څومره پورې لږه سټډي ده یا خپلو مشرانو سره چې ناست یم د هغوی نه مې څه اورېدلي دي نو صوفیه کرام چې څومره دي نو هغوی موسیقۍ سره وابسته پاتې شوي دي ځکه چې ډېر خلک دا وایي چې it takes you close to your God. نو که مونږ د سب کانټیننټ هسټري وګورو نو څنګه چې مونږ ته په نصاب کې ښولې شوي دي او دا خبره ډېره سټرینتن شوې ده په هغې زور ورکړی شوی ده امفسایز شوې ده چې اسلام څنګه راغی سب کانټیننټ ته نو هغه خو یو جدا ټاپک دی خو بیا چې کله بنده نوره سټډي وکړي خپله امپارشل سټډي وکړي او پوهه خلکو سره کینی نو اسلام سب کانټیننټ کې په دې طریقه هم راغلی دی چې کله د اولیاء کرام رالل دلته د اسلام تبلیغ له نو دا خو د موسیقۍ یو هب و هندوستان دلته د خلکو موسیقي خوښه وه موسیقۍ سره ډېره عقیدت نو دوی دپاره افیکټیو میډیم پکار و چې خپل میسج د خلکو ته ورسوي. لکه آسان مثال زه دا والم چې مونږ یو بل ملک ته لاړ شو نو باید چې مونږ له د هغې ژبه راځي مونږ به هله هغوی سره کمیونیکیټ کولی شو نو دغسې دی له هم یو افیکټیو میډیم پکار و چې دی خلکو ته خپل میسج ورسوي نو دی د هغې دپاره دا موسیقي خوښه کړه هم دا وجه ده چې قوالیانو په تھرو بیا دی خپل میسج پاس آن کو او خلکو هغې ته غوږ ونیسه او د دې ډېر غټ غټ مثالونه پراته دي خواجه غریب نواز صاحب چشتي صاحب او زه به دا منشن کول ضروري وګڼم چې خواجه امیر خسرو رحمت الله علیه هغوی په موسیقۍ کې څومره کار کړی دی هغه ملګري چې کوم موسیقۍ سره لږه ډېره علاقه لري نو راګ یمن چې د موسیقۍ د میجر کوم سیکشن چې دی د هغې یو ډېر غټ جز دی هغه د هغې ایجاد دی ستار د هغې ایجاد دی طبله د هغې ایجاد دی هغه یو ولی او تهجد ګزار بنده عبادت گزار او تهجد گزار نو هغوی موسیقۍ سره دوره علاقه و دوره کانټریبیوټ کړی دی میوزیک ته نو که دا یو غلط شی و نو هغوی به ډډه کړې وه. بیا د مولانا رومي صاحب هغه ورلنګ ډانس چې کوم دی کوم نور د هغوی مسټک کوم پریکټسز چې دي نو هغوی کې هم ډایرکټلی اور انډایرکټلی موسیقي انوالو ده. یو خدي سره چې کوم تپوس ته باچا نه هغه دا دی چې د سب سټینډرډ میوزیک غیر معیاري موسیقي چې کومه ده دې باره کې به راته ووایي او کنکلوډ کوي دا چې څنګه به تاسو دا کنکلوژن د دې راوباسئ د ټول باس. سب سټینډرډ میوزیک به زه بیا دا وایم چې میوزیک سب سټینډرډ نه شي کېدی. میوزیک خو یو یونیفارم میوزیک دی چې هغه چېرته هم دی دغه وسوره دي او د هغې نه بیا چې دا په انسان ډیپینډ کوي چې هغه څنګه کار کوي سټینډرډ کار کوي سب سټینډرډ کار کوي او موسیقي د څه دپاره استعمالوي چې د خپل کتاسس دپاره کې یوز کوي نو هغه بیا جدا خبره ده که د یو غلط پرپز دپاره استعمالوي نو هغه خو ظاهره خبره ده چې څه شی هم د غلط کار دپاره استعمال شي نو هغه بدي. د دې یو لنډ او یو ډېر میډیاکر غوندې اګزامپل به زه داسې درکړم چې که موږ د مالګې مثال والو چې موږ یو څه شی پخو نو که مالګه موږ په صحیح طریقه په صحیح کوانټټي کې واچو نو هغه خواړه چې دي نو هغه نور هم خواږه شي خو که موږ ډېره د حد نه زیات یا د حد نه کم واچو نو هغه ډسټرب شي
نو دغسې موسیقي هم ده که په صحیح افیکټیو طریقه په سټانډرډ طریقه کوم چې د دې حق دی په هغه طریقه وشي نو زما نشي یقین چې څوک به پې بد ووایي څوک به پې اعتراض وکړي او که د حده وځي یا یو غلط کار دپاره استعمال شي نو هغه خو بیا هر څوک پې پوهېږي چې دا کار خراب دی نو دس از آل آی هیډ. ټیک شو ډیره مننه باچا سره ډیرې خوږې خبرې وکړې او تاسو ته به هم د موسیقۍ باره کې ډیر معلومات په دې کې به داسې ډېرې خبرې به داسې چې نوي به درته ښکاره شي او خوند به ترې والی نو د داسې ویډیوز لپاره موږ سره اوسئ. ډېره مننه.